او کله چې هغوی د کیسریا فلیپي علاقې ته راغلل نو عیسی د خپلو مریدانو نه تپوس وکړه چې خلک څه وایي چې ابن آدم څوک دی. هغوی جواب ورکړ ځینې وایي چې بپتسمه ورکوونکی یحیی دی، څه د الیاس ګڼي او څه نور د اوس هم یرمیا یا د نبیانو نه یو ګڼي. هغه ورته وفرمایل چې تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ شمون پطرس جواب ورکړ ته مسیح د ژوندي خدای پاک زوی. بیا عیسی وفرمایل ای د یوحنا زویا شمعونه ته بېشکه بختوره، تا دا خبره د فاني انسان نه دی زده کړې بلکې زما آسماني پلار دا ستا په زړه کې اچولې ده. خو زه تا ته دا وایم چې ته پطرس یې چې معنی ګټ دی چې زه به خپل جومات په دې ګټ آبادوم او په دې به مرګم هېڅکله غالبېدی نه شي. زه به تاله د اسمان د بادشاهۍ چابیانې درکم. ته چې په ځمکه څه منې کې هغه به په اسمان هم منې شي او څه چې ته په ځمکه روا کې هغه به په اسمان کې هم روا شي. بیا هغه مریدان په سختۍ سره منې کړل چې هیڅ چاته مه وایئ چې هغه مسیح دی. د هغه وخت نه عیسی خپلو مریدانو ته دا خبره څرګنده کړه چې هغه به ضرور یروشلم ته لاړ شي او د مشرانو امامانو او د شر د عالمانو د لاسه به ډېرې سختۍ وزغمي او هغه به ووژلی شي او په درېیمه ورځ به بیا راژوندی شي. بیا پطرس هغه د لاس نه ونیو او یوې خواته یې ورته وویل چې خدای دې نکي مالکه په تا دې داسې هېڅکله مو نه شي. بیا عیسی مخ ور واړولو او پطرس ته یې وفرمایل رانه لرې شه شیطانه، ته زما د لارې خنډ یې، ته د بني ادمو په شان سوچ کوې نه چې د خدای پاک په شان. بیا عیسی خپلو مریدانو ته وفرمایل چې که څوک زما مرید جوړېدل غواړي هغه دې د خپل ځان نه منکر شي، خپله سولی دې راواخلي او ما پسې دې راځي. څوک چې خپل ځان ساتل غواړي هغه به یې بایلي، خو څوک چې زما د خاطره خپل ژوند بایلي هغه به یې حاصل کي. که څوک د خپل ابدي ژوند په بدله کې ټوله دنیا عمومي نو هغه ځان ته څه فایده ورکړه او د خپل ژوند په بدله کې هغه څه ورکولی شي. ځکه چې ابن آدم به د خپل پلار په لویۍ کې د خپلو پرښتو سره راځي او بیا به هغه هر چاته د خپل عمل بدله ورکوي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دلته ځینې داسې کسان ولاړ دي چې تر هغې به نه مري تر څو چې هغې ابن آدم خپلې بادشاهۍ ته په راتلو ونه ویني.